سلام، زما نوم اسمت خان دی او زه یوټیوبر یم او تاسو ته مې نن یوه ډېره مهم موضوع چې کاین ماسټر زده کړه ده راوړې ده چې تاسو څنګه کولی شئ کاین ماسټر زده کړئ او د کاین ماسټر ټول اساسات مې راوړي دي چې څنګه په ویډیو باندې خط ولګوو، څنګه په ویډیو کې ټکسټ ولګوو او دا رقم د سبسکرایب بټن څنګه ولګوو، کروما کی څه شي ده، لایر څه شي دی او داسې نور شیان به تاسو ته موږ در وښیو. د کاین ماسټر ټوله کورس دی په دې یوې ویډیو کې، نو تاسو کولی شئ دا ویډیو پوره وګورئ او موږ به تاسو ته د دې پوره زده کړه درکړو. په دې کورس کې به تاسو د ویډیو په مخ خط لګول زده کړئ، همدارنګه لایرونه به زده کړئ چې څنګه لایر استعمال کو، ګرین سکرین به زده کړئ چې څنګه ګرین سکرین استعمال کو او داسې نور شیان به زده کړئ چې ستاسو لپاره ګټور دي او تاسو په هغه سره کولی شئ ویډیو ایډیټ وکړئ. لکه تاسو چې کتلی شئ په اوس زمانه کې ویډیو ایډیټینګ ډېر پرمختګ کړی دی او تاسو کولی شئ چې ما یو څو ورځې مخکې پوسټ هم کړی و، تاسو شاید نه یې کتلی، ورسې ویې ګورئ ځکه چې ما یو داسې پوسټ کړی دی چې تاسو کولی شئ د ګرافیک ډیزاینینګ په واسطه سره پیسې وګټئ او همدارنګه د ویډیو ایډیټینګ په واسطه سره پیسې وګټئ، په پری لانسینګ سره یعنې د کور څخه په کار کولو سره پیسې وګټئ. که چېرې تاسو بیکاره یاست نو ستاسو لپاره ښه فرصت دی چې اوس ویډیو ایډیټینګ زده کړئ. اول به موږ تاسو ته موبایل اپلیکیشنان در وښیو چې لکه کاین ماسټر، وي ان او داسې نور چې هغه ستاسو سره په ویډیو ایډیټینګ کې مرسته کولی شي. نو راځو په ویډیو شروع کوو. د کاین ماسټر اساسات دي، نو تر پایه راسره وګورئ. بغل کې چې کومې ویډیوګانې تاسو وینئ هغه ویډیوګانې دي چې تاسو مخکې کار ورباندې کړی. راځو دغه برخې ته. په دې برخه کې موږ درې ډوله ویډیوګانې لرو: د یوټیوب لپاره، ټیک ټاک لپاره او انسټاګرام لپاره. یو په یو کې نه په شپاړسو کې او شپاړس په نه کې ویډیوګانې لرو. راځو په یوه دانه باندې کلیک کوو او په هغه باندې کار کوو. نو یو څه داسې صفحه به تاسو ته ښکاره شي او یا به تاسو اتومات لاړ شئ میډیا ټب ته. که چېرې تاسو غواړئ چې دلته یو شی اډ کړئ، اضافه یې کړئ او په هغه باندې کار وکړئ، یا به تاسو مخکې ویډیو لرئ او یا به تاسو ویډیو مخکې نه لرئ. که چېرې تاسو ویډیو نه لرئ نو تاسو دلته کلیک وکړئ، یا عکسونه او یا هم د ځان څخه فلم وکړئ او خبرې کوم موضوع باندې خبرې کول غواړئ هغه دلته سیو کړئ او بیا اتومات ډول دلته راسي. که چېرې تاسو مخکې د خپل موبایل په واسطه د ځان څخه ویډیو کړې وي نو بیا راسئ میډیا ته. کله چې میډیا ته رالاست بیا به راسئ هر یو ویډیو چې ستاسو خوښه وي هغه انتخاب کړئ. نو ما دا ویډیو کړې ده، زه دا انتخابوم. کله چې مو انتخاب کړل د اوکې په بټن باندې به کلیک وکړئ او یا دا د صحیح علامه رابس. دوستانو دلته زما ویډیو دغه د راغلې ده او زه غواړم د ویډیو هغه برخې چې زما نه دي پکار ډیلیټ کړم. نو که غواړئ چې د ویډیو هغه برخې چې ستاسو نه دي پکار ډیلیټ کړئ نو دا طریقه یې تر ټولو ښه طریقه ده. په ویډیو کلیک وکړئ، هغه برخه چې تاسو نه ده پکار هغې برخې ته ولاړ شئ. د دې برخې څخه ویډیو شروع کېږي. یو وار به زه تاسو ته پلی کړم چې تاسو ته معلومه شي چې دا برخه یې بیکاره ده او پکار نه راځي. سلام، زما نوم لکه څنګه چې تاسو ګورئ دلته ما کړي دي، نو دا ځای به زه ډیلیټ کړم. په ویډیو به کلیک وکړئ، دلته د غچي یو نشان راځي، په هغه به کلیک وکړئ او دغه لومړی آپشن باندې به کلیک وکړئ ځکه چې دا د راسته خوا څخه یا د چپې خوا څخه یو ویډیو کټ کوي. ښه، د دې خوا مو ویډیو کټ کړل، په دې خوا کې نور ځایونه زموږ په کار دي خو یو دا ځای مو نه و په کار. اوس راځو پای کې. په پای کې کوم ځای دی ورته وګورئ دوستانو. زه کمرې ته ورغلی یم. دغه ځای زموږ نه دی په کار، نو زه مجبور یم چې دا ځای کټ کړم. نو د هغه لپاره بیا هغه چې ته ولاړ شئ او بیا د بل دوم آپشن باندې کلیک وکړئ. نو دا خوا هم سمه سول. د صحیح په علامې باندې کلیک وکړئ نو ستاسو ویډیو به صحیح شي. دا هم صحیح شو دوستانو. بیا په ویډیو باندې کلیک وکړئ. کوم یوټیوبران چې دی نوی تکتیک کاروي هغه به هم زه تاسو ته در وښیم. د هغه دپاره بیا په غچي باندې په ویډیو باندې کلیک وکړئ لومړی او بیا غچي ته راسئ. د مابینز سپلیټ اډ پلی هیډ دا باندې کلیک وکړئ. نو کله چې په دې کلیک وکړئ د صحیح په آپشن باندې کلیک وکړئ. لومړی ویډیو خو داسې شکل لري، داسې ده، خو دوهمه ویډیو دپاره د غچي بغل ته چې کوم نشان دی په هغه باندې کلیک وکړئ. ویډیو یو څه داسې زوم کوي، خپل په ګوتو په واسطه سره مو ویډیو زوم کوي او بیا دغه د مساوي په علامې باندې کلیک وکړئ. صحیح. راځو دوستانو پلی کوو. سلام، زما نوم اسمت خان دی او زه یوټیوبر یم. تاسو کتلی شئ چې ویډیو
څه رانږدې سول دوستانو تاسو وکتل چې دلته ویډیو شاته وه لکه د کمرې هغه دغه چې بدل سو یعنې کمرې پر تاسو زوم وکړي څوک به پوه هم نه سي چې دا څنګه وسول او څنګه تکتیک یې کارولی دی نو که چیرې تاسو پروفیشنل کمرمین نه لرئ نو دا تکتیکونه کارولی سئ نو د هغه په طریقه سره به تاسو وکولی سئ داسې ویډیو د ځان څخه وکړئ خو که چیرې ستاسو نه وي خوښ او بیرته غواړئ د سیټینګونه درسره کوئ نو بیا دغه علامې باندې کلیک وکړئ هر څومره چې مو ډېر سیټینګونه کړي هغومره ډېر کلیک پر وکړئ ویډیو به مو بیرته شاته ولاړه سي او هغه سیټینګونه به بیرته صحیح سي بیرته به شاته سي ښه دوستانو یو بل سیټینګ دی چې کلیپ ګرافیکس په نامه دی کلیپ ګرافیکس باندې چې کله کلیک وکړئ تاسو دلته به تاسو ته داسې اپشنونه راسي زه غواړم په ویډیو باندې مې لومړی دغه انتخاب کړم دا تاسو کولی سئ چې ستاسو په موبایل کې شاید داسې شیان نه وي تاسو کولی سئ دغه ځای ته ولاړ سئ او د دې ځای څخه ځان ته ډاونلوډ کړئ نو ما ځان ته په کاپي اندازه را ډاونلوډ کړي دي نو زه په یوه دانه باندې کلیک کوم او داسې افیکټس به زما په ویډیو باندې اضافه کړي زه به تاسو ته پلی کړم سلام زما نوم عصمت خان دی او زه یوټیوبر یم او تاسو ته مې نن یوه ډېره مهم موضوع چې کاین ماسټر زده کړه ده راوړې ده چې تاسو څنګه ډېر ښه ډېر خوندور نو بیرته زه دا پاکول غواړم او زه نه غواړم چې دا اضافه سي ورسره بل اپشن دوستانو سپیډ دی غواړئ چې د ویډیو په سپیډ کې زیاتوالی راولئ نو بیا په سپیډ باندې کلیک وکړئ کله چې په سپیډ باندې کلیک وکړئ کله چې دلته ولاړ سئ 3 یا 4 ته او یا هم بیرته 1.5 ته ولاړ سو نو د ویډیو سپیډ په زیات سي تاسو کتلی سئ سلام زما نوم عصمت خان دی او زه یوټیوبر یم او تاسو ته مې نن یوه ښه نو دوستانو د ویډیو په سپیډ کې ډېر زیاتوالی راغلی تاسو کتلی سئ سلام زما نوم عصمت خان دی او زه یوټیوبر یم او تاسو ته مې نن یوه ډېره مهم موضوع ډېر خندونکی معلومیږي بیرته سپیډ ته ځو او د دې وار یې کرارو دغه تاسو وینئ دا نشان چې ته زه یې ګرځوم دوستانو تاسو به دا څه شاته بوځئ اوس تاسو کتلی سئ ښه نو دوستانو په ویډیو کې ډېر تغیرات راولي سپیډ نو بیرته خپل نارمل سپیډ ته ځو او اوکې باندې کلیک وکړو ښه دوستانو دا سپیډ وو او بل راځو لاندې اپشن ته ریورس ویډیو ده غواړو چې ویډیو ریورس کو نو زه غواړم چې دغه زما ویډیو چې ده ریورس سي او هر څه شاته ولاړ سي بیرته ښه راځو د ویډیو ورسره جلا کوو او راځو په ریورس باندې کلیک کوو کله چې غواړم ویډیو ریورس کړم نو ډېر خندونکی راځي تاسو کتلی دي دوستانو اوس ښه مثال بیا دا نه وي خو که چیرې تاسو په بل مثال کې وکړئ نو ډېر ښه خوند به کوي ځینې دوستان وایي زموږ په کاین ماسټر کې ریورس ویډیو نشته د هغه طریقه زه بله ورځ اپلوډوم ستاسو په ویډیو کې به ریورس ویډیو هم پیدا سي ښه دا پلی کوم زما خبرې د پښتو ژبه یې بیخي بلې ژبې ته واړول تاسو کولی سئ ویې ګورئ چې روسۍ ژبه یې ځینې جوړه کړه نو دې ته وایي ریورس ویډیو که چېرې تاسو غواړئ خپل ویډیو ریورس کړئ نو د هغه طریقه تاسو کولی سئ ښه بل ټریک چې زما ذهن ته اوس راغلی د دې جمعې په لیدو سره زما ذهن ته راغله چې دا هم باید تاسو در وښیم په جمع باندې کلیک وکړئ دغه جمع چې تاسو وینئ په دې جمع باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو نور اپشنونه راسي دا هم تاسو د دغه شاپ څخه ډاونلوډولی سئ نو ما مخکې ډاونلوډ کړي دي زه یو دانه اضافه کوم مثلا دا مې اضافه کوئ تاسو کتلی سئ دوستانو ډېر په خوند سره او ډېر مشهورو ځایونو کې دا کارول کېږي تاسو کتلی سئ یو ویډیو چې بلې ویډیو ته وړي یو رقم افیکټس راځي زه به تاسو ته پلی کړم ما ته یو ډول خندا راغله چې دغه نفر چې کومه خبرې وکړي او دا یې ترجمه وکړي داسې احساس مې کړل نو دغه څه ټریکونه وه چې د ویډیو په برخه کې وه اوس راځو لایرونو ته چې لایر څنګه اضافه کوو دا شیان څنګه اضافه کوو نو هغه دپاره به هم تاسو ته زه معلومات درکړم راځو دوستانو تاسو غواړئ چې خپل په ویډیو باندې د سبسکرایب بټن ولګوئ لکه تاسو چې یوټیوبران لیدلي وایي زموږ چینل سبسکرایب کړئ نو هغه دپاره به تاسو راسئ لیر ته لیر اپشن چې دی لایر اپشن چې دی دلته تاسو لیدلی سئ هغه باندې به کلیک وکړئ بیا به راسئ میډیا ته میډیا چې کله کلیک وکړئ را به سئ کوم ځای کې چې مو هغه شین رنګ والا ویډیو ایښي هغه به پیدا کوئ د دې ویډیوګانو لپاره تاسو کولی سئ یوټیوب ته ولاړ سئ او ولیکئ ګرین سکرین سبسکرایب بټن ګرین سکرین سبسکرایب بټن چې کله تاسو ولیکئ نو دلته به تاسو ته سبسکرایب بټنونه راسي په ډېر اندازه سره زه یو دانه انتخابوم دوستانو ویډیو مې اضافه کړل
اوس غواړو چې د دې ویډیو څخه دا شین رنګ ایسته کړو ځکه چې ډېر بد ایسي. زه به تاسو ته فل سکرین کړم چې تاسو ته ښه معلوم سي. دغه ویډیو غواړو چې بیرته یې دغه رنګ کړو، دا شین رنګ ځینې ایسته کړو، فقط زموږ دغه بټن پکار دی. نو دغه لپاره به تاسو څه کوئ، تاسو په دې ویډیو باندې کلیک کوئ. دا ویډیو کلیپ چې دی په دې باندې به کلیک کوئ. دلته د تاسو راځي کروما کی باندې به تاسو کلیک کوئ او دغه آپشن به انیبل کوئ. کله چې مو دا آپشن انیبل کړئ تاسو وکتل جادو ته، دې ته وایي جادو. اوس به دا ویډیو ته پلی کړم. ګرین سکرین به زده کړئ چې څنګه ګرین سکرین استعمال کړو او دا دی دوستانو تاسو وکتل چې څومره خوندور ایفیکټس یا څومره خوندور آپشن دی ستاسو لپاره چې تاسو یې خپل په ویډیوګانو ولګوئ او ستاسو چینل پوه سي چې خلک دا سړی با اعتباره سړی دی او باید چینل یې سبسکرایب کړو. ما نور ایفیکټسونه کارولي او ما فقط خط کارولی و. نو تاسو کولی سئ په عملي ډول سره دا بټن وکاروئ او خلک تشویق کړئ چې ستاسو چینل سبسکرایب کړي. نو زه به یو څه د دې ویډیو اواز ښکته کړم، اواز به دلته میوټ کړم. ښه، نو دلته مو دغه بټن اضافه کړ او داسې نور سټینګونه مو کړل. دا لیر ورته وایي، دی ته لایر وایي. په لایر کې ډېر کارونه کېږي، تاسو ډېر کارونه کولی سئ دغه سره او داسې څومره سره کولی سئ. راځو دوستانو بلې برخې ته د خط اضافه کول. غواړو چې خط اضافه کړو. دا خط آپشن باندې به څنګه کلیک کوئ، هغه هم دغسې ده دوستانو. په بخښنې سره زه ووتلم. تاسو به څنګه خط خپل ویډیو کې اضافه کوئ، را به سئ لایر ته بیا او بیا به راسئ ټیکسټ ته. ټیکسټ چې رالاست بیا به تاسو اضافه کوئ. هر خط چې ستاسو خوښ وي هغه به اضافه کوئ. کله چې په اوکې باندې کلیک وکړئ زه دا خط دلته راولم. غواړم دلته کښېږدم او تاسو ته دلته فونټس راځي. تاسو وګورئ ماشین کلیک وکړئ، یو واره په خپل نوم باندې کلیک وکړئ. خپل نوم باندې چې مو کله کلیک وکړئ بیا به راسئ دلته په فونټس باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو کولی سئ هر رقم فونټ ورکړئ. تاسو کولی سئ د دغه دکان څخه چې ما درښولی وو را ډاونلوډ یې کړئ په دغه ځای کې. اوس ما انټرنیټ بند کړی دی، تاسو کو انټرنیټ اعلان سوالاست زه به بیا طریقه در وښیم که چېرې مو طریقې باندې سر نه و خلاصوي. دلته ما خپل نوم اضافه کوئ. غواړم په دې نامه کې حرکت راولم. د حرکت لپاره دلته لاندې اپشنونه لرو. دغه دي اپشنونه دوستانو، په دې کې به یو دانه انتخاب کړو. اول ان انیمیشن. د ان انیمیشن دا معنا لري کله چې دغه ټکس داخل سي نو دغه لپاره به یو دانه انتخاب کړو. بورډ مې انتخاب کړئ، اوکې باندې کلیک وکړه. تاسو دلته ډېر حل لري، یوازې دا نه دی چې یوازې پړ دی، پاپ هم لري، سلاید رایټ هم لري، سلاید لیفټ هم لري، سلاید اپ، سلاید ډاون لري، او کلاک وایز لري، کلاک وایز او کانټر کلاک وایز لري، ډراپ لري، سکیل اپ لري او ډېر خوندور آپشنونه دي. دلته تاسو سپیډ زیاتولی او کمولی سئ. دلته زه سپیډ تیزوم او کمولی سم. نو اوکې باندې به کلیک وکړئ او بیا راځو آوټ آپشن باندې کلیک کوو. آوټ آپشن معنا وتل، یعنی آپشن کله چې ووځي بالا خط ولاړ سي. بیا دا لکه دغه چې تاسو ښه مثال دی داسې ووتی خط، نو دې ته وایي آوټ انیمیشن. راځو بل انیمیشن چې پاتې اوور ال انیمیشن چې دی دا بیا جاري انیمیشن دی. دا درېږي نه لکه دغه درېږي نه جاري وي. دې ته وایي اوور ال انیمیشن دی. نو دا انیمیشنانو برخه وه او ټکسټ برخه وه. نو دا مو خدای دې وکړي چې سر باندې خلاصوئ چې ټکس څنګه اضافه کړو. اوس نو د ټکس رنګ دی، ټکس ته به رنګ داسې ورکوئ. دغه د ټکس باندې به کلیک وکړئ او رنګونه به یې دلته ور بدل کړئ. نو ما سور رنګ ورکړئ، سور رنګ مې خوښېږي نو سور رنګ مې ورکړئ. راځو چې پلی کړو سره کم ایزي. دوستانو ډېر خوندور او ډېر خوندور ټریک دی، نو تاسو یې خامخا در سره عملي کړئ. دوستانو بل کم شی داسې خاص نه دی پاتې، بل راځو وایس ته. وایس پاتې دی، په دې کې تاسو کولی سئ خپله اوډیو ثبت کړئ. ډېر ښایسته اواز راځي او ډېر خوندور اواز راځي. اوس ما خپل اوډیو چلنده کړی دی، کنې تاسو ته په عملي ډول درښول چې دلته اوډیو څنګه کار کوي، څنګه تاسو ثبتولی سئ. ښه دا وایس دی، په وایس کې تاسو خپل اوډیو ثبتولی سئ. په لایر کې تاسو ډېر شیان پیدا کولی سئ او په میډیا کې مې هم در وښوله چې میډیا وه. او اخري آپشن چې کوم پاتې دی اوډیو اضافه کول دی. اوډیو معنا د خپل اواز سره یو میوزیک اضافه کول. راځو موږ دلته یو میوزیک انتخابوو او هغه خپل د اواز سره انتخابوو. که چېرې تاسو یې عکسونه ایډیټوئ نو د هغه دپاره به بیخي ښي چې تاسو اضافه کړئ. زه دغه انتخابوم او دا اړ باندې کلیک کوم.
راځو دغه میوزیک ما ورسره ولګوئ دوستانو، نو ډېر خوندور میوزیک دی. دا میوزیک چې دی نان کاپی رایټ دی، یعنې په ما باندې کاپی رایټ یوټیوب نه راولي. نو تاسو دوستانو داسې میوزیک مه کاروئ چې د یوټیوب د قوانینو خلاف وي. او که چېرته تاسو غواړئ چې یوټیوب کې خپل کاروبار شروع کړئ او په یوټیوب کې غواړئ چې یو یوټیوبر د ځانه جوړ کړئ، نو ستاسو لپاره زه تر ټولو سم سړی یم. نو تاسو کولی شئ ما ته میسیج وکړئ، د ځان صفت نه کوم، فقط میسیج وکړئ، زه به ستاسو ټول مشکلات حل کړم. فقط غواړم چې تاسو هم زما سره لاس یو کړئ او یوټیوب ته راسئ او افغانانو ته خدمت وکړئ، سکیلونه وروښایئ، خپل مهارتونه وروښایئ چې کوم مهارت لرئ تاسې او هغه مهارتونه ورسره شریک کړئ. دوستانو کاین ماسټر لا هم پاتې دی. دغه برخه چې وه ټول اساسات وه او نورې برخې دغه هغه اساسات دي چې تاسو یې کار کوئ، نور هېڅ څه ته تاسو ته ضرورت نشته. که چیرې بیا هم تاسو پوښتنه لرئ، واتساپ ته میسیج کولی شئ 0 ته میسیج وکړئ، زه به ستاسو د هر پوښتنې جواب درکړم. که چیرې یوټیوب چینل شروع کول غواړئ او یا هم ویډیو ایډیټینګ کول غواړئ، دغه لپاره میسیج کولی شئ. ګرافیک ډیزاینینګ کول غواړئ او یا هم فوټوشاپ زده کول غواړئ او داسې نور شیان زده کول غواړئ، تاسو موږ ته میسیج کولی شئ او موږ به ستاسو جواب په سکینډو په ثانیو کې درکوو. مننه. چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو شیر کړئ د ملګرو سره چې هغه هم کاین ماسټر زده کړي. دا به ستاسو لویه مرسته وي زموږ سره چې زموږ ویډیو شیر کړئ د نورو دوستانو سره او هغو ته هم ګټه ورسوي، موږ ته هم ګټه ورسوي. او سور دغه نازوانه سور بټن خو کلیک کړئ درسره یاره، نو دا خو دونه کار نه دی. نو ولاړو، د خدای په امان، په لویه بخونکي خدای مو سپارو.